بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ستړي مسئ. د ما نوم نثار احمد غفوري دی. په دې ویډیو کې به نن تاسو ته در وښودل سي چې څنګه کولی سو یو کتاب یا یو مونوګراف کې یوې کلمې یا یوې جملې ته په حاشیه کې شرحه ورکړو. ما سره دلته یوه لیکنه ده، همدا کار پرې ترسره کوو. تاسو دلته ګورئ لاندې ما سره درې برخې دي. لومړی یې ریډ موډ دی. که زه په دې کلیک وکړم نو دا لیکنه د کتاب په شکل راښیي. که په دویمه برخه چې پرنټ لایاوټ دی، که هغې باندې کلیک وکړم نو زما لیکنه د A4 په شکل راښیي. او درېیمې هم ویب لایاوټ دی چې په دې به وروسته وغږیږو څه کار کوي. پرنټ لایاوټ ته راځو. زه غواړم دلته د شیر کلمې ته شرحه ورکړم. نو که تاسو غواړئ هرې کلمې ته شرحه ورکړئ نو د هغې په لومړي سر به کلیک کوئ. د شیر په لومړي سر کلیک کوم او راځم ویب لایاوټ ته. له هغې وروسته راځم ریفرنسز یا ماخذ ته. انزرټ فوټنوټ وهم. لاندې یوه کوچنۍ نوې صفحه راښودل کیږي. پر دغه ځای باندې کلیک کوم او دلته ورته لومړۍ برخه یا فوټنوټ سپریټر انتخابوم. له هغې وروسته راځم هوم ته لیفټ ټو رایټ وهم. ځکه زما لیکنه پښتو ده او زه غواړم د حاشیې خط له چپ خوا نه ښي اړخ ته راسي. بیرته راځم پرنټ لایاوټ ته. تاسو ګورئ د شیر کلمه یوه شمیره اخیستې او زما د حاشیې خط دلته راغلی. نو زه غواړم دا شمیره هم ښي اړخ ته راوړم. اوس دلته د شیر کلمې ته تاسو کولی شئ شرحه ورکړئ. همدا کار بیا ترسره کوم په بله صفحه کې. زه غواړم دلته د اند کلمې ته شرحه ورکړم. کوم کار مو چې پورته ترسره کړ د هغې شارټکټ طریقه چې ده کنټرول الټ اف دی. تاسو ګورئ د اند کلمه دویمه شمیره واخیسته. زما د حاشیې خط هم راغی. دا دویمه شمیره هم ښي اړخ ته راوړم. دلته د اند کلمې ته غواړم شرحه ورکړم. تاسو کولی شئ په یوه صفحه کې څو کلمو ته شرحه ورکړئ. د بېلګې په توګه زه همدې کلمې یا همدې صفحه کې غواړم یوې بلې کلمې ته هم شرحه ورکړم. راځم د قافیې کلمې ته غواړم شرحه ورکړم. هماغه کنټرول الټ اف وهم. تاسو ګورئ دلته درېیمه شمیره راغله. قافیې ته که تاسو اوس دلته وغواړئ شرحه ورکوی شئ. همداسې که تاسو څومره کلمو ته هم وغواړئ په نورو صفحو کې شرحه ورکوی شئ. یوه صفحه کې هم ډېرو کلمو ته شرحه ورکوی شئ. نو په دې هیله چې له دې ویډیو مو څه زده کړي وي، له پاملرنې مو مننه. آباد او بریالي اوسئ.